بندي دم ولا شتا ندی هغه ترکی شتا بیان دی ورکی صاحب ناراضي بس خلک بزی خپل کور ته. میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. تو وزیرستان نه راغلي دي څوک پکې د کوټه نه هم راغلي دي ډېر. ساعت 4 بجې نن سمومال 4 بجې راغله. سالیر رزنا نو چیرته پوت کېږي دولتا. تو دا خنشي خبر کړای شپېژا. जी हम इस वक्त जा रहे हैं डॉक्टर मल्ला अली के बताए हुए एड्रेस पे जहाँ पे वो कहा जा रहा है कि वहाँ होंगे. मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ये लोग आए होंगे. कोई व्हील चेयर पर है, कोई किस चीज पर है. देखें ये रश देखें, ये हाल है. अब पता नहीं अल्लाह किसी को शिफा देता भी है इसमें से या नहीं. हमारी तो दुआ है कि सब ठीक हो जाएं, लेकिन अगर ये सब मायूस जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सोचने वाली बात है. ये देखें ये रश है जी, ये देखें ये फैक्ट्री है और यहाँ पे ये सारे लोग आए हुए हैं. अब पता नहीं वो हैं भी कि नहीं. ये लोगों का रश देखें जी, इस साइड पे ये सारा लग रहा है. अस्सलाम वालेकुम जी. موږ اوس موجود یو په انډستریل روډ باندې په خبر کې حیدرآباد سره چې کوم بالکل سایډ ته دی او ډاکټر مالا علي چې کوم وو هغه نن نه راځي لګیا دی او دلته کې دا ټول خلک دا ناستي. ډېر خلکو سره موږ دلته خبرې وکړې. څوک د اسلام آباد نه راغلي دي، څوک د ټل نه راغلي دي، څوک وزیرستان نه راغلي دي، څوک پکې د کوټه نه هم راغلي دي. ډېر خلک او مختلف معذورتیا سره ریلیټډ خلک راوستي دي. نو دلته داسې خاص انتظامات هم نشته دی چې دا خلک فیسیلیټیټ کړي شي. ورسره سیکیورټي دپاره خو دې انتظامات کړي دي، خو اعلانونه اول نه هم کړي چې دا نه راځي لګیا دی. او اوس هم دا خلک تاسو ګورئ لګیا دی چې څنګه دا ویژوال کې تاسو وکتل چې ډېر لرې لرې نه خلک راغلي. داسې هم دي پکې چې څوک دلته فیملي والا سره خاندان والا سره پاتې کېږي، څوک په هوټلو کې پاتې شوي دي. او دا ټولو دا امید دی چې کېدای شي زمونږ ماشومان دي یا د بچي دي څه نه څه حال کې به ټیک شي او یو توقع یې راخیستې ده. او بابا تاسو کوم ځای نه راغلي یئ؟ مونږ چارسدې تنګي نه. تاسو چارسدې نه راغلي او تاسو ماشوم څه مسله ده؟ مونږ ماشوم چې کوم دی بس داسې راوغورځېږي ناڅاپه. ها دا CPIMD پیشنټ ښکاري لګیا دی او دا شانتې تاسو کوم ځای نه راغلي یئ؟ جی سر. خلکو ته تکلیف دی او دا زمونږ دا دلته نور کدا کیمرا خولړ شي ما دنه وکتل ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته. په دې کې ګورنمنټ څه پراپر بیان نشي ورکولی. دا سړی داسې امیګریشن باندې راغلی پاکستان ته را درنه شوی دی. د دې سره به ډیټ آیي که راځي هم ډېره ښه که نه راځي هم ډېره ښه. دلته دننه به د لانس باندې ماشومان پراته دي. دي فرمایل CP ماشومان دي په غریبانان په مور پلار په اوږو باندې راوړي. یو فیملي پکې ما ته پوس کو د شپې نه ناستي دلته کې. نو پکار دی چې یو پالیسي سټیټمنټ ورکړي، DC دی بده کې انټرونشن وکړي. بلا خلک دی بیان دی ورکړي صاحب نه راځي بس خلک بزي خپل کور ته. ډېر زیات تکلیف دی خلکو ته. ګورنمنټ ته پکار دی چې بده کې څه خبره وکړي. मेरा तक इस्लामाबाद से है. ठीक है, मैं 10 तारीख को पता चला था फेसबुक पे कि ये पेशावर में ये मौलवी साहब आ रहे हैं. ठीक है, दम करने के लिए. तो मैं 10 तारीख को तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगा के इस्लामाबाद से इधर आया हूँ. जब इधर आया हूँ तो उधर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है जी ये 10 तारीख के बजाय ये 14 को आएंगे और ये डी पर फैक्ट्री यहाँ पे आएंगे. हम उधर से यहाँ पे आए हैं तो इधर आके हमने इधर के सिक्योरिटी गार्डों से पूछा है तो उन्होंने कहा है जी वाकई आएंगे और हमने पीछे प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है वहाँ पे ये आएंगे और हम आपको नंबर देंगे, आप 14 तारीख को सुबह आ जाएं. अभी आज मैं 5-7 हज़ार रुपया लगा के इधर पहुँचा हूँ इसी उम्मीद पे कि छोटा सा बच्चा है बोल नहीं सकता. ठीक है, ये खुशी होती है इंसान की, इसलिए हम इन लोगों के पीछे ये धोखेबाजी कर रहे हैं हमारे साथ. पता नहीं कहाँ से लोग पैसे मांग के किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे हैं और ये आगे से हमें ना कोई प्रॉपर बंदा बताने वाला है
السلام علیکم د ټول مظاهرینو ته شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ تکلیف تاسو ته په نظر کې راځي چونکه زه چترال نه راغلی یم زما په فیسبوک کې دا وکته چې دا کون چې کوم دی دا دې دم کوي دا ورته لاس ګوت په خوله کې دا زبان چونکه لهدا دا دومره خلک چې دومره په تکلیف کې دلته راغلي وو مونږ ته هېڅ په نظر کې نه راځي نه د دم والا شته نه د هغه تورکي شته نه د هغه تورکي والا څوک سړي شته څوک هم نشته او دومره خلک په عذاب کړي وو لکه زه خو ډېر پښیمانه یم چې راغلی یم چترال نه ما 10-15 هزار روپۍ کرایي ولګوله نو دا دومره غریبانان چې دلته راغلي دي دا یو دوکه ده فراډ ده دا څه مسله ده دا حکومت د سره قانوني کاروایي وکړه چې دا دومره خلک دلته راغلي دي دا دومره کرایهګانې کړې چترال نه بونیر نه لاهور نه کوهاټ نه ټانګ پړه چینار وغیره ټول خلک راغلي د فی کس 15-20 هزار روپۍ کرایي لګي چونکه زما خپله ولج د چترال نه راغلی یم نو ګرم چشمې نه زه راغلی یم زما خپله 10-15 هزار کرایي لګېدلې دی لہذا د باندې حکومت څه قانوني کاروایي وکړه چې قانوني کاروایي نه کوي نو دا دومره غریبانانو بس آزار به تا ښه دی حکومته څنګه تاسو د مختلف یو واخیستله ټایم هم شارټ دی خو دې کې دا ډي سي پېښور شو او یا کمشنر پېښور شو دا د هغې هغه جوړېږي رایټ جوړېږي چې هغه دا قسم انتظامات اول خو په خپل ځای کې ګوري ان او سی که نه جاري شوی نو دا مر خلکو ته بالکل دلته درولو حق هم نه راغوتلو حق خو بیا ډېر وروسته راځي نو دغه شانتې چې څنګه تاسو زموږ د مشرانو خبره مو اورېده چې څه پالیسي لیول باندې یا داسې ګورنمنټ لیول باندې افیشیلي صدر شي اناونسمنټ پکار او یا خو چې کم دې کې څه حقیقت نشته دی نو ان او سی هم نو ورکول پکار او موږ اوسه پورې داسې کیس ایون اسلام آباد کې د اسه سپیکر غوندې غټ سړی چې د هغې کور ته یو کیس روان دی ایز ا ټیسټ د هغې ایشو کړی وی او شو کړی دی ټول خلکو ته چې دا دی د دې موږ هغه وکړو او دا ټیک شوی دی چې نه ټیکېږي لګیا دی یا چاته څه فرق نه کېږي لګیا دی یا یو ډرامه ده یا وټ ایور چې سم دي نو کم از کم دا مر خلکو ته دا مر تکلیف نه دی ورکول پکار جناب زه هنګو سره تعلق ساتم تقریبا 10 تقریبا د فیسبوک باندې دا فلوي څوک د پیج زینت جوړ کړي څوک د خیر خوایي په خو مقصد صرف یو دی چې د کم خلک تکلیف کې دي کېدای شي د چا مسله حل شي چاته صحت ملاو شي جبانې د خلک چې څومره راغلي نو د دې رش وجه دا دی چې دوی خپله باندې نشر کړی دی میسج او دلته د اوس د کم امیر صاحب هغې خبرې تاسو واورېدې که نه چې یاره د خلک ما نه دي راغوښتي که چیرې دا پروپیګنډه وي پکار دی چې حکومت د دې خلاف اکشن واخلي او که چیرې نه وکي د خلکو داسې علاج ورسره کېږي نو دا عوام دي د عوامو حق په حکومت شته پکار ده چې سیکورټي انتظامات د دې مکمل یو طریقه کار جوړ کړي او خلکو ته یو میسج ورکړي خلک دي ځکه چې دې کې ډېر لرې لرې زه خپله 10 تاریخ نه دلته پروت یم کله 10 او کله 11 کله 12 نن 14 تاریخ نن دا میسج اچانک دوره کینسل نو پکار ده چې حکومت د دې تپوس وکړي او که چیرې حاجي صاحب رښتیا راځي نو دې خلکو ته د یو ترتیب جوړ کړي چې ټول خلک په ترتیب باندې آپ نے جس طرح دیکھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے بھی کافی بات کی اس میں جس طرح ہمارے ایک بھائی نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ کافی لیڈیز بھی ہیں تو ان کے ارینجمنٹس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ نہ کوئی واش روم ہے نہ کچھ ہے تو اس طرح کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اور بھی ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈی سی پشاور اور کمشنر پشاور اور سی ایم سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے پراپر ارینجمنٹ ہونی چاہیے اور اگر ارینجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس طرح کی اجازت کسی کو نہ دیں این او سی وغیرہ نہ دیں تاکہ اتنے لوگ ذلیل و خوار نہ ہوں اور نہ ان کا اتنے زیادہ پیسے ضائع ہوں اور نہ ٹائم ضائع ہو تھینک یو ویری مچ جی اللہ حافظ یہ حال ہے لوگ فرسٹریشن ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے ہیں تو لوگ ابھی دیکھو غصہ بھی آ رہا ہے آپ روڈوں پہ لڑ رہے ہیں په دې روډ او دې چمنو کې شپه کوي چمن کې څه خلک ناست هم دي دا دلته کې د بیرې